سټاتستیک چې موږ شروع کړي په سټاتستیک کې موږ تاسو وویل چې موږ یو مو د سټاتستیک تعریف مو وایه او چې سټاتستیک چې دی د معلوماتو راټولول او د هغوی ترتیبول یا منظمول صحیح دی دا دوهم بیا د هغوی انالیسیس وو چې یا به مثلا اوسط پیدا کو یا به مثلا موډ پیدا کو یا میډین پیدا کو یا به منځني حدود دا ټول پیدا کو دا دغه بل انټرپریټیشن وو چې دا تقریبا د معلوماتو ترجمه ده خو اصلا د معلوماتو ترجمه ده نه ده اصلا د معلوماتو ترجمه چې د انټرپریټیشن چې هدف یې څه دی یو خو موږ تاسو د ترجمې څخه هدف دا دی چې مثلا موږ تاسو په انګلیسي باندې یو جمله لیکلې ده هغه غواړو چې په پښتو ته واړو دا ترجمه ده دا چې په سټاتستیک انټرپریټیشن څه دی دغه انټرپریټیشن مربوط درس نه اخلم یو دادی پښې کې د هغه څخه وروسته بیا سنټرل ټنډنسي شروع کوم اوس په د تیرې هفتې په درس کې موږ تاسو وویل چې معلومات سره کم کولی شو چې راټول یې کړو په هغه ځای کې موږ تاسو یو پاپولیشن مو ووایه چې انټایر ګروپ چې موږ تاسو غواړو چې ریسرچ وکړو پر هغه باندې دا پاپولیشن وو او د دې سره وسنګ ته مسمپل ووایه چې د دوی یو نمونه موږ تاسو راپورته کوو او بیا غواړو چې پر هغوی باندې یا پر هغه معلومات باندې یا پر دا نمونه باندې ریسرچ وکړو وروسته چې پر دې نمونه باندې مو ریسرچ وکړي کولی شو چې دا تطبیق کړو پر ټوله پاپولیشن باندې مثلا که چیرې زه راسم قندهار پوهنتون ته په قندهار پوهنتون کې زه غواړم چې سروې وکړم چې څوک کار کوي او څوک مثلا ماسټري کوي د څلورم صنف تر خلاصېدو وروسته ما په هغه ورځ باندې درته وویل چې د دې لپاره زه 8000 کسه یا 9000 کسه شاګردان ټول نسم انټرویو کولی یا د هر یو څخه زه پوښتنه نسم کولی د دې لپاره زه مجبور یم چې دغه ټوله پاپولیشن څخه چې قندهار پوهنتون شاګردان دي دا ټول پاپولیشن دی د دې د منځ څخه به زه یو سمپل راباسم یا نمونه به راباسم د هغه نمونې څخه بیا زه کولی شم چې دا پوښتنې وکړم صحیح دی دا چې سمپل څه رقم جوړېدی یا کمې طریقې موجودې وي چې موږ تاسو سمپل جوړ کړو هغه موږ په تېره هفته کې مو ویل د سمپل د سټاتستیک په درس کې مو ویل اوس د ډیټا کلاسیفیکیشن وایو کله چې موږ تاسو ډیټا راټوله کړه څه رقم کولی شو چې دغه ډیټا کلاسیفای کړو ځینې کسان یې شاید د وخت مطابق کلاسیفای کړي ځینې کسان یې شاید د جغرافیې مطابق یا د ځای مطابق کلاسیفای کړي ځینې کسان یې شاید د کوانټیټي مطابق کلاسیفای کړي ډیټا ته په کتلو سره یعنی ډیټا ته به ګوري داسې نه چې اوس مثلا ډیټا هغه د عددو ډیټا وي او ته پر ځای باندې تقسیموي یا د ځای مطابق کلاسیفای کړي ډیټا ته به موږ ګورو چې دا موږ د جغرافیې په اساس باندې راپورته کړی د مثلا ولسوالي مو پوښتلې ده کلی مو پوښتلی دی ښار مو پوښتلی دی وروسته بیا کولی شو چې دا ډیټا کلاسیفای کړو پر ساحو باندې یا د جغرافیې مربوط صحیح دی او که چیرې ډیټا دا رقم و چې زه مثلا راځم په سیم کې پوښتنه کوم چې څو نفره غواړي چې هغوی ماسټري وکړي څو نفره غواړي چې هغوی مثلا لیسانس یا خلاص کړي کار وکړي د دې لپاره بیا زه د کوانټیټي پر دغه باندې ځم پر طریقه باندې ځم پر کوانټیټي باندې تقسیموم دا بیا پر جغرافیه باندې نه تقسیمیږي صحیح مګر که چیرې په دغه صنف کې زه پوښتنه وکړم چې څو نفره کار غواړي او څو نفره غواړي چې ماسټري وکړي او دا پوښتنه چې مثلا زه په دې صنف کې کوم د دې صنف شاګردان یا د دې صنف محصلین د مختلفو ساحو څخه وي وروسته بیا کولی شم چې د جغرافیې مربوط یم تقسیم کړم صحیح دی نو دا چې ډیټا څه رقم راټولیږي ډیټا څه رقم سمپل یې موږ تاسو څه رقم انتخابو دا شان مخکې ویل دي د هغه څخه وروسته کلاسیفیکیشن دی د ډیټا کلاسیفیکیشن چې دی څلور ډوله دی یو کلاسیفیکیشن یا اوله برخه چې موږ تاسو غواړو چې ډیټا سره تقسیم کو یا پر کلاسو باندې وویشو یا مثلا پر برخو باندې سره تقسیم کو اول د جیوګرافیکل کلاسیفیکیشن دی جغرافیکل څخه هدف دا دی چې زه غواړم چې په قندهار کې سروې وکړم چې مثلا څو نفرو تذکرې اخیستې دي څو نفرو تذکرې نه دي اخیستې که چیرې دغه کلاسیفیکیشن زه کوم دا کلاسیفیکیشن که چیرې زه ولسوالۍ ته ولاړ شم په ولسوالۍ کې مثلا کلي ته ولاړ شم د ولسوالیو د ښار ترمنځ باډر ته ولاړ شم او بیا مثلا ښار ته راسم په ښار کې مثلا ناحیې سره دغه کوم تقسیم کړم دغه ناحیې و د ولسوالیو د ښار ترمنځ باډر و ولسوالي او په ولسوالۍ کې بیا کلي دا د جغرافیې مربوط کلاسیفیکیشن دی کله چې موږ تاسو ډیټا پر دې ډول باندې کلاسیفای کړله دې ته جغرافیکل کلاسیفیکیشن ویل کېږي چې د ځای په لحاظ باندې موږ تاسو دا ډیټا کلاسیفای کوو صحیح دی د هغه څخه وروسته چې دی کرونولوژیکل کلاسیفیکیشن د کرونولوژیکل کلاسیفیکیشن څخه هدف دا دی چې موږ تاسو د وخت مطابق کلاسیفای کوو وخت یا به ساعت په نظر کې نیسو یا به ورځ په نظر کې نیسو یا به هفته په نظر کې نیسو یا به میاشت په نظر کې نیسو یا به مثلا کوارټر په نظر کې نیسو د یو کال څلورمه برخه وه
چې درې میاشتې کېږي هر کوارټر یې، یا به مثلا د کال نیمایي په نظر کې نیسو او یا به مثلا مکمل کال په نظر کې نیسو. که مو چیرې دا شیان په نظر کې ونیوله دې ته کرونولوژیکل کلاسیفیکیشن د ډیټا دا ویل کېږي. صحیح دی؟ د هغه څخه وروسته بل چې دی کوالیټیټیو. د کوالیټیټیو څخه هدف دا دی چې موږ تاسې ډیټا پر اټریبیوټ باندې تقسیموو، یا د اټریبیوټ د روی څخه موږ غواړو چې د هغه کلاسیفیکیشن وکړو. اټریبیوټ څخه هدف دا دی چې نیشنلټي چې شته، نیشنلټي دا اټریبیوټ دی، رنګ د یو چا د څه دی، دا اټریبیوټ دی، د یو چا خاصیت دی. او مثلا بیا ایجوکیشن مثلا د تعلیم سطح یې څونه ده، دا اټریبیوټ دی. نو که چیرې بیا پر دې رقم باندې و چې مثلا د وخت مطابق و، هغه ته موږ کرونولوژیکل ویل کېږي، او کوالیټیټیو چې ده دغه د اټریبیوټ مطابق چې موږ تاسې نیشنلټي په نظر کې نیسو، رنګ په نظر کې نیسو، مذهب په نظر کې نیسو، ژبه په نظر کې نیسو، مثلا د تعلیم کچه په نظر کې نیسو، دا چې دی کوالیټي کلاسیفیکیشن دی. او د دې څخه وروسته څلورمه برخه چې ده هغه کوانټیټیو دی. کوانټیټیو چې موږ تاسې پر تعداد باندې تقسیموو. د دې صنف 10 کسه غواړي چې کار وکړي او 40 کسه غواړي چې هغوی ماستري وکړي، دا موږ تاسې پر تعداد باندې تقسیم کړو. دا مو نه وویل چې په دې صنف کې چې توران دي هغه ګرده غواړي چې کار وکړي، او چې دا نور دي هغه غواړي چې دغه وکړي، مثلا ماستري وکړي. صحیح دی؟ نو د کوانټیټي مطابق چې د تعداد مطابق د ډیټا سره تقسیموو. څوک پوښتنه لري؟ کرونولوژیکل څخه ما درته ویل ما هدف دا دی چې مثال ته راځي د یو دوکان دغه که یو نفر یو دوکان راایستلی دی، ته غواړې چې د هغه دوکان سروې وکړې چې مثلا تا په اوله میاشت کې څو پیسې وګټلې، په دوهمه میاشت کې څو پیسې وګټلې، په دغه اول کوارټر کې دې څو پیسې وګټلې، د کال په نیمایي کې څو پیسې وګټلې، د کال په اخر کې څو پیسې وګټلې. دا تا وخت وټاکې. یوه دغه د وخت مطابق چې موږ تاسو ډیټا کلاسیفای کوو دغه ته کرونولوژیکل کلاسیفیکیشن ویل کېږي. بل پوښتنه خو به نه وي پکښې کې. اوس مثلا په دې ځای کې دغه یو مثال راکړل شوی دی، دا ډیټا موږ تاسې راټوله کړې ده. دغه ډیټا تاسو راټوله کړې ده چې مثلا په یو پوهنتون کې د شاګردانو تعداد دی او مثلا د هغو عمر دی مثال. صحیح دی؟ یا په پوهنتون کې یا مثلا دا دغه که چیرې موږ وګورو دغه 15 کاله هم پکښې کې دی، مکتب به یې په نظر کې ونیسو. د یو مکتب د شاګردانو ډیټا تاسو راټوله کړې ده چې مثلا یو د 22 کالو دی، یو مثلا د 15 کالو دی، یو مثلا د 28 کالو دی، یو د 18 کالو دی، بل د 14 کالو دی، بل د 40 کالو دی، دغه په ترتیب سره تر 20 کاله پورې. دا د عمر په حساب باندې ډیټا موږ تاسې راټوله کړې ده. څه رقم کولی شو چې دغه ډیټا موږ تاسې کلاسیفای کړو یا پر کلاسو باندې سره تقسیم کړو. د دې لپاره چې دا ډیټا تقسیم کړو پر کلاسو باندې، اول د واره د دوی تعداد ټوټل څو دی؟ 18 دی. او نو زه کولی شم چې ان ولیکم چې دا مساوي کېږي په 18 باندې. ان د دوی تعداد دی. او د دوی تعداد چې مساوي په 18 باندې شو، ورپسې زه غواړم چې په دې ډیټا لپاره چې مثلا پر څو کلاسو باندې زه کولی شم چې تقسیم یې کړم، یا دغه معلومات پر څو کلاسو باندې زه تقسیمولی شم، د دې لپاره د کلاسو تعداد باید زه پیدا کړم چې څو کلاسه زه باید ولرم. د کلاسو د تعداد د پیدا کولو لپاره په دې ځای کې مثلا نوشته کومه د نمبر اف کلاس دا مساوي کېږي په ټوټل 18 نفره دی او جذر 18 نفره او ان مساوي کېږي په 18 باندې. د دې دوهم جذر چې موږ تاسو راوباسو مساوي کېږي په څو باندې؟ 4.2 یا به 4 کېږي او یا به هم 15 کېږي، او د 4 د 15 ترمنځ کېږي. منئ یاست که نه منئ؟ 4 14 کېږي. 14 تر 18 لږ دی، یعنې 4 خو دا موږ تاسې د 0% شوري چې دوهم جذر د 14 دوهم جذر 4 دی، او د 18 دوهم جذر 4 خو حتما پکښې شامل دي. د 4 او د 15 ترمنځ کېدای شي، او د 4 او د 15 تر مابین سو یا مثلا 4 اشاریه هر عدد چې راغلی د هغه څخه وروسته موږ تاسې کولی شو چې دغه ساحه دا د نمبر اف کلاس وټاکو چې موږ تاسې په دې معلومات کې 15 کلاسه لرو.
سیدی ټوټل 15 کلاس په پښې کې یا دغه معلومات زه پر 15 کلاسو باندې غواړم چې تقسیم یې کړم سیسو د دې څخه وروسته چې د کلاس دغه د نمبر اف کلاس یا د کلاسو تعداد چې معلوم کړي د دې څخه وروسته زموږ هدف دا دی چې دغه د کلاس د یو کلاس چې مثلا لوور لیمټ دی او اپر لیمټ دی د دې دواړو ترمنځ دغه ساحه باید څونی وي دا ساحه باید پیدا کو د دې ساحې د پیدا کول لپاره موږ راځو ته په دې ځای کې رینج پیدا کوو رینج شاید اکثره کسانو سره بلد یاست رینج سره و رینج مساوي کیږي په دې ټوله ډیټا کې تر ټولو غټ حد کم یو دی شپږ څلوېښت دی دا هم مثلا شپږ څلوېښت او تر ټولو کوچنی حد یې څو دی دا مساوي کیږي په 15 باندې دا مساوي کیږي په څو په 1 باندې 1 څو سیدی اوس کله چې 1 رینج راغی دغه رینج زره اخلم موږ تاسو د کلاسو تعداد څو ټاکلی وو 15 مو ټاکلی وو رینج په دغه ډیټا کې ټول د ډیټا ټول د نمبرو ګورم تر ټولو غټ نمبر چې دی هغه شپږ څلوېښت دی تر ټولو غټ نمبر دغه دی صحیح دی او تر ټولو کوچنی نمبر چې دی 15 دی پښې کې د شپږ څلوېښت څخه 15 منفي کو دغه ته رینج ویل کېږي نو په معلوماتو کې تر ټولو د غټ نمبر څخه موږ تاسو تر ټولو کوچنی نمبر منفي کوو دا عبارت د رینج څخه دی یا د غټ نمبر او د کوچنی نمبر ترمنځ د فاصله چې څونه پرته ده د فاصله عبارت د رینج څخه ده سیدی ورپسې دا چې مساوي په رینج باندې سو اوس رینج تقسیم پر نمبر اف کلاس باندې ټوټل نمبر اف کلاس چې دی مساوي کیږي په څو باندې مشترک دی 15 مشترک دی نو زه غواړم چې دغه د کلاس ویت په نامه باندې دم کلاس ویت دا مساوي کیږي په 1 تقسیم پر 15 باندې په 6.1 څو کیږي او 6 او یا هم و د 6 او د و ترمنځ راځي نو په دې ځای کې فاصله چې موږ ټاکو فاصله مساوي کیږي په و باندې فاصله و ورکو سیدی په دغه معلوماتو کې تر ټولو کوچنی حد کم یو دی 15 دی او نو راځم دلته په دې ځای کې په دې ساحه کې به 15 نوشته کومه دا 15 ورپسې د 15 څخه وروسته د کلاس ویت چې موږ کوو یا فاصله چې موږ تاسو کول څو مو وټاکله و مو وټاکله د 15 سره چې و جمع کو څو کیږي 22 کیږي او نو د 15 څخه وروسته دا هم 22 ورپسې د 22 سره چې و جمع کوم څو کیږي دا هم 90 ورپسې د 90 سره چې دغه و جمع کوم څو کیږي 14 ورپسې د 14 سره چې و جمع کوم څو کیږي دم 3 ښه 15 مو وټاکي 22 مو وټاکي 90 مو وټاکي 14 مو وټاکي او 3 مو وټاکي اوس د 15 څخه دا چې دی دا د کلاس لوور لیمټ دی یا کښته حد دی د کلاس لپاره زه باید لوړ حد هم ولرم زما هدف څه دی په دې سیم کې ټوټل څو کس یاست 100 کس یاست داس دغه برک ګوري دغه سر مونږ په خلاصیږي ټوټل 100 کس یاست او په دې 100 کسو کې زه وایم چې هم د یو نفر څخه تر 10 نفر پورې په دغه رینج کې د شاګردان چې دي د دوی د نمرو اوسط چې دی 15 دی او بیا د یو لسم څخه تر شلم پورې د دوی د نمرو اوسط چې دی 15 شپېته دی صحیح بیا مثلا د یوشتم څخه تر دیشم پورې په دغه منځ کې د شاګردان چې دي د ازری په تعداد باندې توایم د اول څخه تر لسم نمبر د ازری په تعداد باندې صحیح دی د شلم څخه تر دیشم نمبر پورې د دوه شاګردانو د نمرو اوسط چې دی مثلا 15 دی مثال زه غواړم چې پر دغه رقم باندې د کلاسونه جوړ کړم سر مو خلاصو نو 15 مو وټاکي 22 مو وټاکي 90 مو وټاکي 14 مو وټاکي او 3 مو وټاکي اوس ټوټل دا څو نمبر اسپله دا موږ نشته کړل 15 په دې خاطر باندې 15 چې موږ تاسو ویو چې موږ تاسو 15 کلاس جوړو د دې اتلس ټوټل ډیټا چې دا اتلس نمبر دی او د دې اتلس نمبر د پاره زه غواړم چې 15 کلاس جوړ کړم اوس د دې 15 وڅنګ ته چې دا 15 مثلا لوور لیمټ سي د دې اپر لیمټ باید 21 راسي 21 ولې باید راسي
21 اپر لیمیټ چې موږ تاسو ټاکو هغه به دا رقم یو نمبر وي چې هغه د دوهم کلاس و لور لیمیټ ته نږدې وي. اوس 21 چې دی 21 15 ته 21 نږدې دی که یا 22 ته نږدې دی؟ 22 ته نږدې دی. صحیح دی. نو د هغسې په ترتیب سره ورپسې د دې اپر لیمیټ څو کېږي؟ څو؟ 28 کېږي. دا هم 28 عینا هغه رقم لکه موږ تاسو چې و پر جمع کوله په هغه ترتیب باندې دغسې راځو. دا هم 15 ورپسې د 15 سره څو 42 دا هم 42 ورپسې د 42 سره څو دا هم 49. صحیح شو؟ ښه زموږ تاسو ته ټوټل 18 نمبر یې راکړي دي یا د 18 نفرو د عمرو دغه یې راکړي دي په حساب باندې تعداد چې یو د 22 کال دی بل د 15 کال دی بل د 20 کال دی دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې. زما دغه چې دی اول د واره زه په دې ځای کې ټالي جوړوم. ټالي د 15 او د 21 ترمنځ ښه پر دې ترتیب باندې بنوځو. دغه یو څه اسانه طریقه ده. اول د واره دا 22 په نظر کې ونیسو. دا 22 د دې 22 دا په کوم ځای کې زه لیکلی شم؟ د 29 د 15 ترمنځ لیکلی شم. صحیح دی. نو په دې ځای کې به یوه لیکه کاش کړم. صحیح دی. ورپسې دغه دی 15 دی. یوه 15 څو دی؟ د 15 د 21 ترمنځ دی. صحیح دی. په دې ځای کې به یو ولیکم. ورپسې څو دی؟ 22 دی. 22 په څو کې دی؟ د 22 څخه د 28 پورې. یوه په دې ځای کې به یو ولیکم. صحیح دی. ورپسې مثلا 18 دی. 18 بیا د 15 او د 21 ترمنځ دی. په دې ځای کې دا هم 2. صحیح دی. ورپسې مثلا 14 دی. 14 بیا په دغه کلاس کې دی. دا هم 14. صحیح. ورپسې 24 دی. 24 انتخابوم د 22 څخه د 28 پورې دی. یوه دا هم د 22 څخه د 28 پورې. صحیح شو. ورپسې مثلا 14 چې انتخابوم 14 د 14 څخه تر 42 پورې دی. نو په دې ځای کې یو لیکم. ورپسې بیا 21 دی. 21 په کوم ځای کې دی؟ د 15 څخه تر 21 پورې. صحیح دی. په دې ځای کې شامل دی. دا هم 21. ورپسې بیا 42 دی. 42 په کوم ځای کې دی؟ د 14 څخه تر 42 پورې. دا هم 42. صحیح دی. ورپسې د دې څخه وروسته 22 دی. 22 په کوم ځای کې دی؟ د 29 څخه تر 15 پورې. دا هم د 29 څخه تر 15 پورې. صحیح دی. ورپسې مثلا 44 د 43 څخه تر 49 پورې دی. په دې ځای کې یوه دا هم په دې ځای کې. ورپسې بیا 15 دی. 15 د 15 څخه تر 21 پورې. دا هم د 15 څخه تر 21 پورې. دا 15 پوره. صحیح شو. ورپسې د 15 څخه وروسته بل چې دی 19 دی. 19 دا هم یو بل. صحیح. ورپسې څو دی؟ 28 دی. 28 په څو کې دی؟ د 14 څخه تر 42 پورې راځي په دې ساحه کې. ورپسې 42 دی. یوه 42 د 14 څخه تر 42 پورې دا هم دا ساحه. ورپسې 15 دی. 15 بیا د 15 د 21 ترمنځ دی. دا هم 15. صحیح دی. ورپسې 40 دی. 40 د 22 څخه تر 28 پورې دی. دا هم 3. ورپسې 40 موقع یوه. ورپسې 20 دی. 20 د 14 څخه تر 42 پورې. دا هم دا ساحه. دا مو فقط په دې ځای کې ټالي ورته نوشته کړه. د ټالي څخه وروسته موږ فریکونسي ورته نوشته کوو. نو راځم په دې ځای کې نوشته کومه په دې ساحه کې د فریکونسي. اوس دا ټوټل چې سره جمع کو دا څو کېږي؟ 9 کېږي. دا هم 9. دا ټوټل 3 کېږي. دا ټوټل 2 کېږي. دا ټوټل 5 کېږي. او دا ټوټل 1 کېږي. نو هغه کسان چې د 15 کاله څخه تر 21 کاله پورې عمر دی د هغو تعداد مساوي کېږي په 9 باندې. صحیح دی. هغه کسان چې د 22 کاله څخه تر 28 کاله پورې عمر دی د هغو تعداد مساوي کېږي په 3 باندې. 3 نفره پکښې کې دي په دا ټوله ډیټا کې. هغه کسان چې د 29 څخه تر 15 پورې دي د هغو ټوټل تعداد مساوي کېږي په 2 باندې. 2 کسه کېږي. هغه کسان چې د 14 څخه تر 42 کاله پورې عمر دی د هغو تعداد مساوي کېږي په 5 باندې. او هغه کسان چې د 43 کاله څخه تر 49 کاله پورې عمر دی هغه 1 نفر پکښې کې دي. اوس دا ډیټا چې سول دا نظر به هغه ته دا یو څه ساده سوله. هغه دغه چې دا ټوټل ډیټا چې راکړی و د هغه نمبر 18 دانې و.
د اتلس دا که چیرې موږ تاسې 1800 نمبره په نظر کې ولرو د 1800 نمبرو دپاره موږ تاسې دا رقم کولی شو چې دا رقم ټیبل جوړ کړو هم ټالي راوباسو او هم یې فریکونسي راوباسو صحیح شو نو پر دې رقم باندې موږ تاسې کولی شو چې کلاس جوړ کړو یا د کلاس د جوړولو طریقه ده دا کلاسونه چې موږ جوړ کړل موږ تاسې په سټاټسټیک کې ګرافیکل انټرپریزنټیشن یا ګرافیکل پریزنټیشن دا هم لرو ګرافیکل پریزنټیشن څخه هدف دا دی چې په هغه ورځ باندې ما یو مثال درته وایم که چیرې د کرکټ بازي زموږ څخه تېره شوي زه که چیرې فقط د دوی دا ګراف وګورم دا ډیاګرام یې اکثره ډیټا چې ده پر هیسټوګرام باندې جوړیږي دغه د هیسټوګرام چې دی دا ګرافیکل پریزنټیشن دی د ډیټا ده یعنی ټوټل دغه رقم معلومات دي د ګراف په شکل باندې درکوي چې موږ تاسې په اکسل کې جوړوو اوس که زما هدف دا وي چې زه دغه ګرافیکل هم ښکاره کړم د ګراف په شکل باندې د ګراف شکل ته د اړولو دپاره موږ تاسې باید چې راولاړ شو په دې ځای کې دغه 21 چې دی دا 21 نمبر او دغه 22 نمبر داسې یو نمبر باید چې وټاکو چې دواړه باید سره مساوي شي دا نمبر او دا نمبر یعنی د اول کلاس اپر لیمیټ او د دوهم کلاس لوور لیمیټ دا باید چې موږ تاسې سره مساوي کړو په څه خاطر یې باید چې مساوي کړو ځینې وخت که چیرې متوجه شوي یاست دغه ډیټا چې ده مثلا پر دغه رقم شکل باندې د ګراف په شکل باندې زه غواړم چې ښکاره کړم دا ساحه چې ده مثلا تاسو دا فکر وکړئ چې دا د 15 څخه شروع ده 15 څخه اوس که چیرې که موږ تاسې هیسټوګرام جوړوو هیسټوګرام دا رقم یو شکل لري چې مثلا دا کالم که چیرې زه جوړ کړم دوهم کالم که د دې څخه وروسته راځي هغه حتما باید چې د دې سره کنیکټ وي ورسره تړلی وي نو د دې لپاره چې دغه که چیرې سره کنیکټ شي مثلا دغه نقطې سره کنیکټ شي په دې ځای که چیرې زه 21 راولم او د بل ساحه چې ده دا 22 راځي 22 خو نو تقریبا پر دا ساحه باندې راځي نو بیا نه سره کنیکټېږي دا چې نه سره کنیکټېږي یا د دې لپاره چې موږ تاسو یو هیسټوګرام ولیکو د دې لپاره موږ راولاړېږو دغه ډیټا چې دا موږ تاسو جوړه کړې ده موږ به دا ډول ته اړوو چې موږ تاسې وکولی شو چې هیسټوګرام رسم کړو د هغه څخه نو د دغه کلاس لوور لیمیټ اپر لیمیټ چې دی 21 دی او د دغه دوهم کلاس ته لوور لیمیټ چې دی 21 دی د دواړو ترمنځ فرق څو دی د دواړو ترمنځ فرق څو دی یو دی نو راځو یو تقسیم پر دوه باندې دا مساوي کېږي په 0.5 صحیح دی دا چې کله 0.5 سو په دې ځای کې د دې پر ځای باندې نور نمبرونه به ولیکم صحیح دی نو دا هم 21.5 صحیح دی د دغه سره 0.5 جمع کوم او د دې څخه منفي کوم صحیح دی دا بل کلاس څو کېږي دا هم 21.5 څخه تر څو پورې تر 28.5 پورې ورپسې دا څو کېږي دا هم 28.5 څخه تر څو تر 15.5 پورې 15.5 په دې خاطر باندې 0.5 موږ د اپر لیمیټ سره جمع کوو صحیح دی ورپسې دا څو کېږي د 15.5 څخه تر څو پورې د 22.5 ښه ده دا نور یې پسې نوشته کولی شي که نه شي نوشته کولی نوشته یې کوي اوس که چیرې دلته موږ ورته وګورو په دې ځای کې موږ اصلا 21 مو درلودی او په دې ځای کې موږ تاسې 21.5 درلود لرو اوس 21.5 څخه هدف دا دی چې یعنې موږ تاسې 0.5 ورسره جمع کوي کله چې مو 0.5 ورسره جمع کوي دغه د څنګ کلاس چې دی دا 15 چې دی دا بیا د 15 څخه بیا نه شروع کېږي د 14.5 څخه شروع کېږي دا صحیح دی نو په دې ځای کې موږ تاسې نوشته کوو چې 14.5 څخه تر 21.5 پورې بیا د 21.5 څخه تر 28.5 پورې دغه تر اخره پورې ځو په دې ځای کې چې ما د دغه 21 سره چې ما 0.5 جمع کوي نو زه راولاړېږم په دې ځای کې بېرته ځینې منفي کوم په دې خاطر باندې چې اصلا هغه زموږ تاسې د کلاسو اصول ته که چیرې وګورو موږ تاسې وویل چې ترمنځ یې فرق اووه دی اوس اووه چې راځي اووه که چیرې زه 15 ولیکم د 15 او د 21.5 ترمنځ څو فرق راځي شپږ نیم راځي او موږ تاسې څو فرق راکړی دی اووه فرق راکړی دی مثلا دا دغه دی
زه غواړم چې د دغه معلومات لپاره هیسټوګرام رسم کړم. صفر حد زموږ دا څو دی؟ 14.5 دی. دا هم 14.5. ورپسې د 14.5 څخه وروسته څو دی؟ 21.5. ورپسې څو دی؟ څو؟ دا هم 28.5. ورپسې څو دی؟ 15.5. ورپسې دا هم 42.5. ورپسې څو؟ دا هم 49.5. صحیح شو؟ اوس په دې ځای کې زه فریکونسي ورکوم. دا 2 دا هم 4 دا هم 6 دا هم 8. 2 مې فرق ورکوي پکښې کې. صحیح دی؟ په دې کې به څوک دغه نه لري چې ولې 2 ترمنځ فرق کوي. فرق نه کوي که چېرې یو ورکوي صحیح دی. ما په دې خاطر باندې 2 فرق ورکوي چې دغسې چې ورسېږي. صحیح؟ اوس د 14.5 څخه تر 21.5 پورې ټوټل څو کسه وه؟ ټوټل 7 کسه وه. نو تقریبا پر دغه ساحه باندې راځي. اوه اووم خو نو دا راځي چې چېرې دا شپږم سي او دا اتم سي دغه اووم راځي. دا 7. ورپسې د 21 څخه تر 28.5 پورې څو نفره وه؟ څو؟ 3 نفره دي. دا تقریبا دغه ساحه راځي. اوه دا ساحه نو دا هم 3 نفره. ورپسې د 28 څخه تر 15.5 پورې څو وه؟ 2 نفره. 2 دغه ساحه راځي. دا هم 2. صحیح دی؟ ورپسې بیا د 15.5 څخه تر 22.5 پورې 15. دا به بیا دغه رقم پورته کوو تر دغه پورې تقریبا دا ساحه راځي. اوه دغه ساحه نو دا هم 15. صحیح دی؟ ورپسې د 22.5 څخه تر 19.5 پورې څو دغه دی. دا هم یو تقریبا دا ساحه راځي. اوه دا هم دا ساحه تر دې ځای پورې. نو دا ګرافیکل شکل باندې چې موږ تاسو دغه نوشته کوو، دا ډیاګرام نوشته کوو، یا دغه ډیټا چې موږ تاسو ته راکول شوې وه دغه ګرافیکل ریپرزنټیشن دی د دې ډیټا ده. کلاس مو وپېژندئ چې کلاس څه شی دی؟ دغه دا ډیټا چې موږ تاسو پر مختلفو برخو باندې وویشل دغه هرې برخې ته کلاس ویل کېږي. یو کلاس. صحیح دی؟ ورپسې د دې څخه وروسته کلاس لیمیټ. کلاس لیمیټ عموما ځینې وخت یو کلاس 2 لیمیټه لري چې یو یې اپر لیمیټ دی او یو یې لور لیمیټ دی. په دې ځای کې که چیرې موږ تاسې متوجه سو دغه 14.5 دا د کلاس لور لیمیټ دی او دا چې دی دا د کلاس اپر لیمیټ دی. صحیح دی؟ دا د کلاس لیمیټ په نامه باندې یادېږي. ورپسې د دې څخه وروسته کلاس مارک. کلاس مارک چې دی دا بیا د 2 کلاسو ترمنځ منځني حد ته ویل کېږي. د 2 کلاسو ترمنځ منځنی حد که چیرې موږ غواړو چې پیدا یې کړو د دې لپاره ولاړېږو دغه 14.5 مثلا زه غواړم چې د 14.5 او د 21.5 ترمنځ چې کوم منځنی حد دی هغه زه پیدا کړم. نور ولاړېږم د 14.5 جمع څو 21.5 تقسیم پر 2 باندې دا مساوي کېږي په څو؟ 18 چې دی 18 د دې کلاس منځنی حد دی یا د کلاس مارک په نامه باندې یادېږي. دا چې د کلاس منځنی حد ولې موږ پیدا کوو دا وروسته د دې څخه وروسته چې زه درس وایم چې اوسط موږ تاسو غواړو چې پیدا کړو د هغه دپاره موږ کلاس مارک باید پیدا کړو. صحیح دی؟ ورپسې د کلاس مارک څخه وروسته بله برخه چې ده د کلاس ویډ په نامه باندې یادېږي. دا دغه انټرول چې موږ تاسو ورته وایو یا مساحت چې د 14.5 څخه تر 21.5 پورې دغه مساحت څونه دی دا د کلاس ویډ په نامه باندې یادېږي. اوپن اند کلاس. اوپن اند کلاس په هغه کلاس ته ویل کېږي چې هغه یوازې یو لیمیټ ولري، یعنی اپر لیمیټ او لور لیمیټ ونه لري، یوازې یو لیمیټ ولري. مثلا په دې ځای کې دغه چې دی دا 40 دا اصلا اوپن اند کلاس و. پر دغه ځای باندې پر دا 40 باندې هم کلاس شروع کېږي او هم پر دغه 40 باندې کلاس ختمیږي. بیرته موږ تاسو راولاړ شو چې دغه ډیټا مو و دغه شکل ته مو واړوله. صحیح دی؟ نو ځینې وخت یې ډیټا پر دې رقم باندې درکړي چې اوپن اند کلاس یې درکړي یوازې،
ځینې وخت یې دا رقم در کړی چې دا رقم کلاسونه دوی خپله جوړ کړي یې ته څه غواړې چې فقط مازې هغه کم عملیات چې دوی درڅخه غواړي هغه پر اجرا کوي صحیح دی بله برخه چې ده هغه د کلاس فریکونسي په نامه باندې یادېږي کلاس فریکونسي دا اوس چې موږ تاسو پیدا کړله چې څه رقم کولی چې ټالیه پیدا کړو او څه رقم کولی چې فریکونسي پیدا کړو د فریکونسي څخه هدف دا دی چې د 15 او د 21 ترمنځ چې هر څو نفر وه هغه نفر موږ تعداد مو یې ولیکئ فریکونسي اصلا هغه د فزیک تعریف چې دی وایي د وخت په واحد کې د اهتزازونو شمېر ته فریکونسي ویل کېږي او په یو دکان کې 10 جوړې بوټونه پراته دي او 15 جوړې چمپلان پراته دي د بوټو فریکونسي څو ده 10 ده د چمپلانو فریکونسي 15 ده یعنی چمپلان 15 وارې تکرار شوي دي چې پراته دي او بوټونه چې دي هغه 10 وارې پراته دي پکې کې صحیح بله برخه چې ده هغه د انکلوزیو کلاس په نامه باندې یادېږي دغه انکلوزیو کلاس انکلوزیو کلاس به هغه کلاس ته ویل کېږي مثلا دا دغه به زه پاک کړمه مثلا د 0 څخه تر 4 پورې ورپسې مثلا د 15 څخه تر 9 پورې ورپسې مثلا د 10 څخه تر 14 پورې بیا مثلا د 15 څخه تر 19 پورې کله چې د کلاسو ترمنځ د اول کلاس اپر لیمیټ او د دوهم کلاس لوور لیمیټ که په خپل منځ کې نوي سره مساوي و دې ته انکلوزیو کلاس انکلوزیو ټایپ اف کلاس ویل کېږي د مثلا دا کلاسونه دي د 0 څخه تر 4 پورې د 15 څخه تر 9 پورې د 10 څخه تر 14 پورې د 15 څخه تر 19 پورې په دې ځای کې دا 4 15 نه سره مساوي او مګر موږ تاسو چې در مخه واړوله هغه څه رقم و موږ تاسو سره مساوي کړله نو و دې ته انکلوزیو ټایپ اف کلاس ویل کېږي او ایکسکلوزیو ټایپ اف کلاس چې دی هغه مثلا د 0 څخه تر 15 پورې مثلا د 15 څخه تر 10 پورې د 10 څخه تر 15 پورې د 15 څخه تر 20 پورې مثلا کله چې په کلاسو کې د یو کلاس اپر لیمیټ د دوهم کلاس د لوور لیمیټ سره مساوي وي و دې ته ایکسکلوزیو کلاس ویل کېږي یا ایکسکلوزیو ټایپ اف کلاس ویل کېږي ورته صحیح دی څوک پوښتنه لري پکې کې هغه یا که سره مساوي نه وه هغه ته انکلوزیو ویل کېږي او که سره مساوي وه هغه ته ایکسکلوزیو ویل کېږي او که چیرې کلاس پر یو حد باندې مثلا پر 20 باندې پر دغه 20 باندې هم شروع شوی وي او هم پر دغه 20 باندې ختم شوی وي و دې ته اوپن اند کلاس ویل کېږي